یو مشهور عالم دے ابن ابی الدنیا دے یو کتابم لیکلے دے دا حضرت عبداللہ ابن نافع رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کی. عبداللہ ابن نافع رضی اللہ تعالی عنہ دا صحابی دے دا دی صحابی نے واقعہ را نقل کرے دا صحابی فرمائی چی مدینہ منورہ کی یو کس وفات شو او بیا حالتا پا یو قبرستان کے دفن کرے شو. نو یو سورج رسو یو عالم دا خوب پا ذریعہ اولی دا چی پا سخت عذاب کے گرفتارو. نو دا عالم دیر زیاد خفاو چی دل خو سخت عذاب ملاوی بیا منس کی یو سورج تیر شوی بلکہ یو سو ہفتے او یو سو جمعے تیر شوی. نو دے عالم تا اللہ پاک بیا اخودل د شپې اوده دی او دغه قبرستان ورته الله پاک اخوده چې ګوري نو هغه کس انتهایی خوشحالی کې دی مشغوله دی اچا باندې چې څو جمعې وړاندې عذاب نو دا کس ورته حیران شو چې یاره تا باندې خو څو هفتې وړاندې ډېر سخت تکلیف و اوس ډیر نعمتونه دي درته خوشحال او خرامانې د دې راز راته ووایه او ورته مغسې خبره ده د ګناهګارو او سخت تکلیف را باندې د خپلو ګناهونو د وجې نه په عذاب کې مبتلا وم که دا ګناهونه مې نه وی کړې نو بیا عذاب نه ملاوی دا خود گناہونو وجہ و پا عذاب کی مبتلاؤں نو اس سورج اڑان دی دل تکی دا اللہ پاک یوک نیک بندہ نیک عملہ صالح دیندارا مؤمن مسلمان چی تہجد گزارو او 24 گھنٹے دا اللہ او دا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابعدارو اغدل تا دفن شو. نو گورا نیکان خلق دیر سخیان وی خوا نی سخا بارکی میں وقتی و حدیث کتا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی سخی انسان دا اللہ پلار کے خرچ کون کے انسان دا اللہ تا ډیر نزدې دے اگر کدی گناہگار وی دا سخاوت یو لوی مقام دے او بخیل انسان دا اللہ نہ لرے دے اگر کدی ډیر عبادت گزار وی نوافل کیو دغه نفلی عبادتونه هر څومره چي کوي لیکن دے دا اللہ نہ لرے دے. اللہ پاک دی مونگو تاسو کے سخاوت را پیدا کی مونگو تاسو مال و دولت لگو بیزایا پاتی کی گی نا لگو یہ خو بیزایو لگو اگا زیکی نا لگو چی کم بانے اللہ رضا کی دا اللہ لار کی لگو الپکارے. اگر سر بی اخوا کی بل روایتو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی اللہ پاک دیر سخی ذات دے او بیا دا ټولو نه زیات سخی زیما او بیو فرمایل چی دا اللہ او دا رسول نه بعد زیات سخی چی کم دے نو اغا عالم دے چی اغا علم خوری دا خلق و تربیت کئی خلق و تا مسائل بیانی قرآن بیانی حدیث بیانی منز و دستور طریقی ورتخی. نو ما عرض کو چی علماء او نیکان خلق دا ډیر سخیانی دا سی دو یاران بچا نویلی دلی چی بیو ورتخیره و بل دعا کا. تاسو گوری علماء کرام چی سمرم دی
د خلکو د پاره دعاګانې کوي. اگر که داسې بعضې خلک پکې وي چې هغوی د علماو مخالفت کوي، خبرې کوي، کنزل کوي، غیبت کوي، خو لیکن علما بیا هم سخیان دي. کوم دغه کس چرته راشو د عالم نه د مسلې تپوس وکړي نو پاک ځای کې ناست یم، عالم به ورته چرته هم غلطه مسله بیان نه کړي. چېرې ده خو ما پسې پرون کنزل کړو، هغه ورته صحیح مسله بیانوي، او د یو پسې به 10 مسلې بیانوي ورته. نو سخا په علم کې زیاته ده. نو ما ویل نیکان ډېر سخیان دي. نو دنه چې کله سوال جواب واخیستی شو د نیک انسان نه، د عالم نه، نو دې خو هغې کې پاس شو. نو د پاره فیصله د جنت وشوه. نو دا نیک عمل انسان د عالم یو درخواست وکړه د الله په حضور او په دربار کې چې یا الله د 40 کسانو باره کې سفارش درته کومه، یا الله د 40 کسانو باره کې درته سوال کومه چې د دوی مغفرت وکړه. نو الله پاک هغه درخواست قبول که په هغې 40 کسانو کې زما نوم هم ځکه الله پاک ماله نعمتونه راکړله. نو ګوره په قبر کې دینه لویه سخا به کم وي چې هغه د 40 کسانو د پاره شفاعت کې والله پاک هغه شفاعت قبلوي. نو چا چې د دغه نیکانو سره په دنیا کې تعلق وساتلو، د دې خلکو په لاس کې لاس ورک او د دوی سره محبت وساتلو، نو دا خلک دعاګانې کوي که نه کوي؟ او بیا چې کوم مسلمان وفات شوی و د هغه دعا ته نیک انسان راشي، د هغه جنازې ته نیک انسان راشي. خو الله پاک مونږ او تاسو باندې رحم وکړي، زمونږ او ستاسو جنازې هم ګډې وډې شوي دي او جنازو کې لانجې را پیدا شي. نو دا څیزونه نه دي پکار. ټولو مسلمانانو ته دا درخواست دی چې لږ د جنازو خیال ساتل پکاري. دا الله پاک ته جرګه او درخواست کول دی. نو دا ډیر په خلوص سره، په محبت سره. اوس که د یو کس د وجې نه په جنازه کې مصیبت را پیښیږي، لانجه پیښیږي، نه دي پکار چې راشوه، احتیاط پکار دی. بهرحال عرض میں کو چې د چا په جنازه کې نیکان خلق را جمع شو، اولیاء و بزرگان په جنازو کې را جمع شوي، او مخلصین مؤمنان مسلمانان راغلي او په دغه جنازه کې وي چې اللهم اغفر لحینا و میتنا. نو الله پاک به د هغوی دا دعا لاندې وغورځوي، الله پاک دعا قبلوي. بهرحال چې کم نیک عمله خلق دي، دیندار خلق دي، د هغوی د نیک عمل فایده نورو ته هم رسیږي. بیا قاسم نانوتي رحمه الله ته یو کس راله، بانی دارالعلوم دیوبند، اته یو کس راله وی جی دا برکت څه ته وایي؟ تاسو دا وایي چې نیک عمل یو کس کړی دی او فایده نورو ته هم رسیږي، او دام وایي چې د نیک عمل انسان په خوا کې څوک دفن شي نو هغه باندې الله رحم کوي. نو هغه ډېر یو جید بهترین عالم و، لوی لوی مشایخ د هغه شاګردان دي. نو ورته یې آسان دی پوه کړم او که نه لږ لوی دلایل درته ووایم. وی نه آسان مې پوه کړه، بس یو عقلي دلیل راته ووایه. وی جی. نو هغه ټیم کې ګرمي وه، یو شاګرد محترم لګیو قاسم نانوتي رحمه الله ته پکې و. د شاګردان ډېر ادبناک وي، بې ادبه شاګرد کله هم کامیابېږي نه. هغه شاګرد همیشه ناکامي چې د استاد نه مشر وي. موږ ګورو بعض شاګردان د استادانو نه مشران وي، څه مشروطې شانتي، دا مشروطې ناکام شي بیا دین دا ادب پکار دی. بل شاگردان د استادانو تابعدار پکار دي.
کم شاګرد چې د استاد تابعداري نه کوي ډېر پاک ځای کې ناست یم د الله په ذات قسم که هغه کامیاب شي همیشه ناکام ذلیل خوار رسوا ځکه دا دین چې را رسېدلی دا په ادب باندې امام ابو حنیفه رحمه الله به چې د شپې سملاسته نو دې طرف ته به خپې نه کولې چا دې تپوس وکولې وې دې طرف ته زما د استاد کور دی هغه طرف ته زه خپې نه غځومه دې ته ادب وایي نو هسې خو دا خلک کمال ته نه رسېدلي دغه خلق چې کم دی دا لوی مقامات والا دوی چرته کې د استاد په وړاندې په تیز اواز سره د کتاب پاڼم نه راړولی پاڼه به همداسې په ارام اړوله چې د هغې اواز استاد ته ونه رسي دومره د آدابو خیال به ساتل د قرنګي مریدان به د پیر ادب کوي که کم مرید داسې مشروطي وي هغه ناکام دی پیر نه ځان مشر کوي دا ناکام مرید دی دغه رنګې شاګرد دا رنګې مقتدیان هم د امام نه به وړاندې کېږي نه نو دین اسلام ټول ادب دی الله پاک دې موږ او تاسو کې د تابعدارۍ او د ادب دا ماده را پیدا کړي تاسو ګورئ بعض ځایونو کې په سوونو خلک سبق وایي خو په هغې کې 3 4 5 10 چې کوم دی هغه مقام ته ورسي باقي ټول لاړ شي ختم تتر بتر شي ولې هغوی کې ادب نه وي ضایع شي او چا کې چې ادب وي هغه الله پاک کمال ته ورسي بهرحال نو هغه ادبناک شاګردان قاسم نانوتي رحمه الله ته ولاړ دی پکې وي داسې اوږد شانتې پکې و نو قاسم نانوتي رحمه الله دې کس نه تپوس کوي دا زما شاګرد پکې چاته وایي وایي جي تاسو ته وایي سوچ پې وکړه وایي جي تاسو ته ولاړ دی که نه لیکن د سوچ څه خبره خو نشته ویلې ښه وایي تا ته خو پکې نه وایي که وایي چې زه کم کوجه یم چې ما ته به پکې وایي نو خو یو عام سړی یم رالم تا سره کېناستم ویلې ښه نو یې ځان پوه که زما دا شاګرد پکې ما ته وایي وی آو بیا ورته خبره یې پې ښه پخه کړله وی تا ته هوا در رسی وی آو جی وی به دې ته برکت وایه پکې ما ته والی کېږي او فایده ترې نه ته مخلې نو برکت تورې او که سپینې خو همدغې ته برکت وایي که نو چې نیکانو خلکو سره اولیو سره بزرګانو سره مجاهدینو سره مبلغینو سره صوفیو سره علماء طلباو سره کېناستې هغې د قرآن تلاوت کوي درس او تدریس کوي د الله انوارات رحمتونه نازلیږي په تا باندې هم راځي بیا تم دې رحمتونو راګیر کړی موږ تاسو خو ته لرې لرې تختو ناوخته یې را باندې به هر حال نیکمله انسان چې د ګوره قرآن شریف یو کس یاد کړی دی چا یاد کړی یو کس فایده څو کسانو ته ده 10 کسانو ته 10 کسان هغه چې جهنم پې واجب شوي حافظ قرآن به د جهنم نه روباسي قرآن یو یاد کړی دی او فایده 10 کسان یو روایت مې کته ډېره موده وړاندې د عالم باره کې وی عالم به د پټکي د اول ښکته کوي جهنم ته او د دې یو ول سره به 1000 جهنمیان روزي الله پاک به ورته بخشش کوي نو علم یو کس کړی دی فیدے په زرګونو کسانو ته رسی علامه دمیاتی رحمه الله یو حدیث نقل کړی دی آقا نامدار فرمایي چې د عالم د متعلقینو د محبینو د معاونینو د شاگردانو د مقتدیانو تعداد که د اسمان د ستورو برابر ولی نوي د دې عالم په شفاعت به الله پاک جنت ته داخل کی نو نیک عمل یو کړی دی نو مونږ تاسو له پکار دی چې زمونږ نه نورو ته فایده ورسیږي الله دې تاسو تکړه کړي چې تاسو معلمان شئ او د الله دین حاصل کړئ